طالبان وایي له نړیوالو حقوقي ادارو غواړو افغانستان کې د ټولو اشغالګرو جنایات وڅېړي. وروسته تر هغه چې د استرالیا دفاع وزیر ومنله چې ځواکونه یې افغانستان کې پراخ جنگي جنایات ترسره کړي او ګڼ شمېر بېګناه افغانان یې له کوم جرم پرته وژلي. په غبرګون کې طالبانو د استرالیا لخوا دغه جنایت غندلی او دا یې پر افغانانو د بهرنیو عسکرو د جنایاتو یوه کوچنۍ بیلګه بللې ده. د افغانانو په وژنه د استرالیا اعتراف په 20 کلونو کې په افغانستان کې د اشغالګرو د جنگي جنایاتو کوچنۍ بیلګه ده. موږ دا جنایت غندو. طالب وایان ذبیح الله مجاهد له نړیوالو حقوقي ادارو څخه غوښتي چې افغانستان کې د ټولو اشغالګرو ځواکونو د جنایاتو پلټنه او عاملونو ته سزا ورکړي. نوموړي دغه راز غوښتنه کړې چې باید د یادو جنایاتو متضررینو ته د ځاني او مالی زیان تاوان هم ورکړل شي. د افغانستان د بشر حقوقو هم د استرالیایي ځواکونو دا کړنې غندلې او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. خو د کابل حکومت چې له یادو ځواکونو سره یې منصوبینو د ساتونکو ژباړنو او ملګرو په توګه دنده ترسره کوله لا یې په دې حق له خپله چوپتیا نه ده ماته کړې. رحمت الله شهکار، د خپلواک تلویزیون همکار.